د افغان کرکټ پیاوړی لوبغاړی نجیب ستانکزی وپیژنئ. دا چې نجیب ستانکزی څوک دی، ولې د کرکټ څخه لرې پاتې شوی، دا او دې ته ورته نورې خبرې راسره په دغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوو. نجیب ستانکزی چې د کرکټ اکثره مینوال له نوم سره آشنایي نه لري، د افغانستان د داخلي کرکټ یو تکړه او پیاوړی لوبغاړی دی. نجیب ستانکزی په 1482 کال کې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې نړۍ ته سترګې وغړولې. نوموړی تر دا مهاله 19 کاله عمر لري. نجیب ستانکزی خیلاسې توپ وهونکی او چټک توپ اچوونکی دی. ستانکزی د 19 کلنو او میساینه کاتالانو سربیره پر ډیرو داخلي لوبډلو کې ګډون کړی. ستانکزی د کرکټ سره له کوچنیوالي لیونۍ مینه لرله. لوی ارمان یې دا و چې په لوړه کچه سیالیو کې ځان وویني، خو په بدبختانه داسې ونه شو. ستانکزی د یو کال په شاوخوا کې د پیښور په کلب او د شاهي باغ په جیمخانه کې لوبې او تمرینات ترسره کړل. یو کال وروسته وطن ته راګرځېدو سره سم د کابل ولایت ټوډې لوبو ته انتخاب شو. له هغې وروسته د پروان ولایتي ټیم سره د یو کال لپاره د ګریډ 2 سیالۍ او ورپسې د کوچیانو ټیم سره د ګریډ 1 سیالۍ ترسره کړې. نوموړي له دې لوبو سره سم د 19 کلنو کیم ته انتخاب شو. نجیب ستانکزی په شپږم پړاو شپږیزه لیګ سیالیو کې د میساینه کاتالانو په ګډه لوبه ترسره کړه. د نجیب ستانکزی د بالینګ سپیډ 138 او کټي 122 دی. نو ولې داسې لوبغاړي پټ پاتې کیږي؟ ولې داسې لوبغاړي میدان ته نه راوځي؟ نو دوستانو، تاسو څه نظر لرئ چې آیا دغه لوبغاړي ملي لوبډلې ته راتلل پکار دی او که نه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.